چې شروع مه کوئ ملګرو یوه خبره کوم چې د بعضې ملګرو په ذهن کې به دا خبره یو ما ته په کمنټس کې یو کس وي چې افسر افغان خو ستا نه کشر دی او تاسو ورته مشر لیکلی دی نو د دغې خبرې وضاحت کومه چې افسر افغان په حواله سراج الله خوب دادا وی هلکه د ده نه قلار شه ما ته وایي پروانونه د افسر افغان نه قلار شه وړوکی هلک نه دی ډېر لوی سړی دی او ډېرو غټو غټو پروګرامونو له ځي یقین مې نه اخلي چې ګواليرۍ له ټیم درکړي خیر ما ورته وایي چې خوب دادا دا په تاسو ذمواري ده او دا به کوئ خامخا نو بیا خوب دادا د هغه نه ټیم راواغستو دا د هغې دپاره فخر پښتونخوا ایواد دی چې لالا وایي چې افسر افغان لوی سړی دی نن شهنشاه یې ته دا وایي چې افسر افغان لوی سړی دی هغه لوی سړی تاسو خوشنصیبه یې چې هغه نن زموږ او ستاسو په منځ کې دلته موجود دی زه د هغې په منځ کې حایل نه جوړېږم موږ او ستاسو د دې مشاعرې مشر میلمه د ځوان ټول ترجمان فخر پښتونخوا د خوب غټ پاچا یې ترنم ښاغلی افسر الملک افغان صاحب له بلنه په ډېر درناوي سره ورکوم ښاغلی افسر افغان لوی خدای ارزیبو شروع کومه هغه ذات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته خپل حبیب ویلی دي خپل خلیل د اور د فطرت برخلاف خپل د عظمتونو په مصداق باندې په اور کې روغ رمټو ساتو او د هغه ذات د نامې نه شروع کومه چې انسان ته احسن تقویم ویلی دي رښتیا خبره خدا ده دا خبرې ډېرې زیاتې شوې زه د ګواليرۍ د خلکو په خپله مینه باندې دومره حیران کړم چې زه وایم چې شروع د کوم ځای نه وکړم او ختموم به یې په څه باندې خو غمونه به نه کوئ وایي بس که د غماز په منګول ناست وي پروا نشته ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی صبر ته وروتېږي هم ښه او ختمېږي به هم ښه یو خو دا ده چې لږه تیاره شوه ناول زه دا ویل غواړم چې زمونږ ناسته تر سبا ده چاته چې کور نارې وهي هغه زمونږ سبا ده رسو زه به شروع د دې ځای نه کومه چې زمونږ د سپین سر ادبي ټولنې چې څومره هم محترمین غړي دي د ټولو په دلو دلو مننه کومه او ما ته د اباسین صاحب یو شعر را یادېږي وایي دا چې په ویښتو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي نن د سپین سر ادبي ټولنې ځواني د ځواني چې دا دومره ګڼه راغلې ده بله خبره به زه کومه د ګواليرۍ د خلکو د مینې ما ته چا وویل دلته استاده دانش صاحب راغلی و نو هغه دا نوم خطا کړو نو ما ویل چې دومره مینه څوک چاله ورکړي هغه نه خپل نوم ومېرېږي نو د ځای نوم به څنګه سم په هر حال زمانه به د ګواليرۍ نوم نه هېرېږي او رښتیا خبره دا ده داسې به راته یاد دا نوم لکه څنګه چې راته راشد خان راشد یاد کړي بله خبره به زه کومه ډېر محترم زمونږ قاري فرمان یوسفزی صاحب ما ډېر مخکې یو دوه شعرونه لیکلي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین د دوی تر څنګه چې زمونږ د دغه ټولنې څومره ذمهوار غړي دي د ټولو مننه کومه په دغه غونډه کې ما سپین ږیري مشران ولیدو علما کرام مې ولیدو زه تاسو ته دا باور در کومه باور دا یاد ساتئ په ریکارډ باندې دا خبره راځي چې دا هغه خاوره ده چې په 2008 نهم کې دلته د اورونو لوبې وې دلته تیرې تیرې ورځې وې دلته د بارودو کارو خو که چېرته دغه علما بیا زمونږ داسې قامخوښې قاري صاحبان او دغسې ویښ ځوانان د ویښ زلمي بیدار زلمي او ملګری هم راغلی و دا په دې ګواليرۍ کې وي نو دا زه ډېر په ډاډ زړه باندې وایم هر سامراج هر غاصب ته دا پیغام پرېږدم چې څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پېژني زه خپله عنوان خپله مضمون یم پښتون یم دا پښتانه ژوندي دي زه به مننه کومه زمونږ د ډېر محترم سراج لالا ډېر لوی سړی دی ګورې څنګه چې دې وویې د زرو قدر په زرګرو سراج لالا چې ما ته وویې نو ما ویې چې سراج لالا دا خو زمونږ قاري صاحب دی ته ما ته ویې چې خدای مکه دوزخ ته تللي نو زه به وایم چې سراج لالا دا دې ته یې وړم
تا سره به هر ځای ته ځمه او که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به ګواليرۍ ته زه راوړمه زمونږ بېتاب صاحب ډېر ښه شعرونه وویل نورو شاعرانو ځوانان مې واورېدو ما ته یو هیله راکړه یو امید یې راکړو ډېر محترم امجد صاحب زمونږ د رسنیو ملګری دی زمونږ خبریال دی زمونږ نیاز صاحب ډېر تکړه غږ راپورته کوي د دې سیمې ټول سټوریز مخې ته راوړي موږ ټول د دې ټولنې اکایان یو زمونږ کار زمونږ سوچ زمونږ دا فکر یو دی دا اکثر دې خلکو ته وایم زمونږ دلته د جماعت اسلامي ملګري هم ناست دي د عوامي نیشنل ګوند د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم ملګري ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی موږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولاړو زمونږ او ستاسو احساس غږ اواز زغل او تګ یو دی او اقبال شاکر صاحب وایي چې دا نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي خو لږې د منفي رویې بدلې کړي موږ او تاسو د دې وطن څڼه سترګه به په شریکه کوو دا نظام به په شریکه باندې مخکې بوځو زه یو ځل بیا تاسو ته دا باور در کومه چې زه ځان د پښتون وطن په زلمو کې ډېر خوشقسمته زلمی ګڼم چې زه ګواليرۍ ته نن راغلم او په دې خاوره ولاړ یم زه چې په دې لاره باندې راتلمه سراج لاله رښتیا خبره دا ده چې ډېر ستړی شوم ما وی چې دا ګواليرۍ چېرته ده را زموږ نه روکه شو که دا ولې نه راځي او دومره ستړی شوم چې ما یې زه به هلته خلکو ته څه وایم خو چې رالمه ستاسو دا مینه مې ولیده تاسو یقین وکړئ ټوله ستړیا مې داسې روکه شوه لکه څوک چې د مور غېږې ته لاړ شي دومره زه خوشحاله شوم هلته دومره دا خبره کوي فرمان سراج راغلی دی فرحان راغلی دی یو بابا په دې لاره کې چې زه راتلمه نو داسې د مینې یو املی راباندې وویله وایي چې ځوانه زه د پېښور نه تاله راغلی یم بابا جانه تاسو د دې ډېر سلام دی چې کوم ځای ناست دی ډېره مینه او احترام هر کله راشي بابا که هر څومره سپین ږیری دی شمس صاحب وایي ړوند شومه پیسا شومه اوس خو له امسا شومه او ښکلو ما نه څه غواړئ لاړه مو بوډا شوم او ځوان دی ډېر خوشحاله یم بابا ته هم زه به دغه ژمنه تاسو سره هم د دې دریځ نه وکړم چې په ګواليرۍ کې کله هم داسې غونډه تاسو کوئ نو ځکه په دې ملک کې هم بهر اکثر مونږ ځو دنیا ته دغه د پښتون د قام شعر ادب چې څومره قصې دي دا وړو نو که بهر نه وم او دلته وم نو دا زما د قاري صاحب سره پښتنه ژمنه او وعده ده چې زه به د ګواليرۍ مشاعرې ته خامخا راځم نو دا پښتانه اقتصاد زمونږ ګوره نشته معاش زمونږ ګوره نشته ما ته اکثر دا خلک وایي تاسو ته به پته یې د نیاز صاحب د امجد صاحب ته به ډېره پته یې زمونږ یو ماشوم یو پیر راغلی او ما سره انټرویو کوله نو هغه انټرویو کې هغه ډېر عجیبه عجیبه سوالونه کول نو ما ډېر په مینه هغه سره خبرې وکړې نو ما ته خلکو وي یو ملګري وي که دا زه ستا په ځای وې نو ما به دا مایک د ده خولې له راچولو نو ما ورته وایم الله سړي ته ګوري او ځای ور ورکوي ځکه خو ته زما په ځای نه یې که نه هغه ماشوم و موږ به تربیت کوو د خپلو کشرانو دا به خپل ایمان جوړو چې انسان ته الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ویلی دی بیا به موږ د هغه انسان د تعظیم او د انساني تکریم خیال ساتو او په دې جذبه باندې به که څوک را سره ښه کوي او که بد کوي موږ به د هغه سره ښه کوو موږ به د هغه سره مینه کوو او په آخره کې بیا به زه قاري صاحب ته وایم چې خوشحال بابا شعر دی وایي چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نهنګه دغسې لوی دریاب را جوړوه او موږ به دلته راځو او پرېږدئ چې خړ سیلاب مې ویسي په لامبوزه نشنا به ډېره نازېدم موږ به هر کله تاسو سره دلته ولاړ یو څو شعرونه ویو بیا به ټپوله راشو شعر دی سراج لاله ستاسو په اجازت باندې وایي زه ما چونکې اوس واده هم کړی دی یو دوه درې میاشتې مخکې د هغې په تسلسل کې زه هغه هم ویو جي زه که ستا په تورو زلفو کې راګیر شم زه که ستا په تورو زلفو کې راګیر شم ګوره زه به د پښتون ولس نه هېر شم او چې په در کې دې له خپله حده تېر شم زه چې ډېر شم زه به خامخا ګنډېر شم او ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه زه به ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه زه به ستا د هر احساس نه راچاپېر شم کړه جونګړه یاره څوک چې ګاندي او باچا خان پیژني څوک چې ګاندي او باچا خان پیژني سوچ
کې هم نه کوي جګړه یاره سوچ کې هم نه کوي جګړه یاره ما د ګلویش دغه پوښتنه وجني ما د ګلویش دغه پوښتنه وجني کور تا به کله